چمن کې پر افغان کډوالو ځانمرګي برید او بهرانيانو سره د تړون په اړه د ملا یعقوب بیان. چمن کې پر افغان کډوالو ځانمرګي برید شوی. سرچینې تونس ته وایي چمن کې د ډیورن فرضي کرښې غاړې ته پر افغان کډوالو ځانمرګي برید شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید کې 4 تنه وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. بل خو ملا یعقوب وایي هیڅ بهرني هیواد سره نظامي هوکړه نه لرو. د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد الجزیرې شبکې سره مرکه کې ویلي اوس مهال اسلامي امارت له هیڅ هیواد سره نظامي هوکړه نه لري. ښاغلي مجاهد وویل اسلامي امارت د دوحې هوکړې ته ژمن دی او افغان خاوره به د کوم بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. مجاهد له افغان خاورې څخه احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنو ته په اشاره ویل هیڅ هیواد نشي کولی داسې شواهد وړاندې کړي چې دوی د افغانستان له لوري ګواښل شوي وي. هغه زیاته کړه دمګړی د اسلامي امارت زیات پام په سیاسي او اقتصادي مسایلو او په ځانګړي ډول د بندیزونو په لرې کولو ورټو دی. دفاع وزیر دا هم ویلي چې د اسلامي او ملي اردو د بیا جوړونې او مسلکي کولو لپاره لوی برنامې لري او وخت نا وخت د لنډ او اوږدمهال لپاره سرتیري له روزلو وروسته د اردو لیکو ته جذبوي. په همدې حال ټرمپ وایي غواړو باګرام بیرته ونیسو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لوري د باګرام هوایي اډې پر پرېښودو نیوکه کړې او ویلي دي چې غواړي دغه اډه بیرته ونیسي. ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې باګرام هوایي اډه د خپل جغرافیایي موقعیت په ځانګړي ډول چین ته د نږدېوالي له امله ډېر اهمیت لري او له دې امله یې غواړي بیرته ونیسي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.